درس په اخره کې مختصر نصیحت ټولو ملګرو ته تاسو ته پته چې دا لس ورځې د ذوالحجې ده شروع شوي دي نن اولنۍ ورځ او دا دویمه شپه ده دا هغه ورځې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي افضل ایام الدنیا دا د دنیا په ورځو کې غوره ورځې دي او دا هغه ورځې دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي په دې کې نیک عمل د الله دومره خوښ دی چې دومره په نورو ورځو کې نه دی خوښ یو صحابي ولل جهاد فی سبیل الله او جهاد چې یو سړی په نورو ورځو کې جهاد وکړي ولل جهاد فی سبیل الله په دې ورځو کې نیک عمل د جهاد نه غوره دی الله په لار کې جهاد وکړي الا رجل خرج بماله ونفسه یو سړی ووتو جهاد له لاړ مال یې خپل ویوړو په خپل هم لاړ فلم يرجع من ذلك بشيء اسم واپس رانوړو هغه هر څه قربان کړو او د دې سړي عمل بیا ډېر اوچت دی نو په دې ورځو کې د الله د عبادت خاص اهتمام کوي الله په دې ورځو باندې قسم وکړلی دی والفجر وليال عشر یو قول مطابق دلته لیال عشر نه مراد دا لس ورځې د ذوالحجې نه افضل ایام الدنیا زم چې بل فضیلت ته ضرورت دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دنیا په غوره ورځو کې دا ورځې غوره دي په دې کې روجې نیوه حدیث کې راځي چې کان نبی صلی الله علیه وسلم یصوم 9 ذی الحجه پیغمبر صلی الله علیه وسلم به 9 ورځې روجې نیوه یا 9 به روجې نیوه عرفات پکې راځي نو په دې ورځو کې چې څومره روجې نیوی شي غوره یو سړی هغه سړی ډېر غوره دی چې 9 ورځې روجې کړي لس خو په دې نه وایي چې لسم اختر دی او د اختر په ورځ روجې نیوه حرام دي نو غوره هغه دی چې 9 ورځې روجې کړي بیا پسې هغه غوره دی چې یو ورځ روجې یو ورځ بوزه کړي او بیا هغه که دغه هم نه شي نو 2 ورځې بوزه کړي یو ورځ روجه کړه څه نه څه خو پکې وکړه که نه څه نه څه پکې وکړه په دې 9 ورځو کې 10 ورځو کې دته زما د زړه د کومې نه نصیحت دی قرآن پکې ختم کړئ که نه شي ګران دی که نه د ورځې 3 سپارې ویل پکار دي په دې ګرمۍ کې اور ورېږي اور والله سړی بار ته راوځي سوځي دا بدن سوځي او دا زموږ دا خلک چې مزدورۍ لاړ شي ماشاءالله سهار لاړ شي او مازدیګر راشي د ریال سمزوري دغه شاید دیندار اصلي دپاره د ثواب سمزوري نو که دې ورځو کې تاسو لږه سخته تېره کوئ او په پوست قالین کښېنئ او ایسي ته لګېدلی یو 3 سپارې وایي سحر منځ کې بل منځ کې دی بل منځ کې یا په یو ځای وایي سهار منځ نه بعد کښېنه د نور راختو ګوري یو سپاره ووایه یو نیم ووایه بیا هغه بل ټیم ووایه شپې سهار منځله چې راپاسې یو څو منټه مخکې راپاسې دغه ټیم کې تلاوت وکړي قرآن پکې ختم کړي روجې ونیسئ ذکر او اذکار تکبیر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد یا نورې چې کومې صیغې راغلي تکبیر ډېر وایي په بازارونو کې په جوماتونو کې په لارو کې په کوڅو کې په کورونو کې هر عبادت چې ستا پې وس رسي نو هغه په دې ورځو کې وکړئ ځکه چې بیا پته نه لګي چې دا ورځې په موږ باندې راځي او که نه راځي ډېر ملګري دا ډېر ما ډېر اوږد کړو او لږ مې اوږد کړو پکار چې دین هم زیات اوږد کړو د دې نږدې ورځو کې ډېر ملګري ډېر خواږه خواږه خپلوان او ډېر زړه ته نږدې خلک هغه تلي دي اوس د خاورو د ډېري لاندې پراته دي او دا ورځې هغوی ته نصیب نه شوې نو ستا هم پته نه لګي اوس خو دا پته هم نه لګي چې پوره به یې کړي که نه نو خو بیا هم دا پته نه لګي چې او بیا بل کال ته تا ډډه لګولې خپلې پخپاجي بل کال نه به جي ونیسو دی نو سړی څه دي چې د ماشومانانو خبرو کې سړی ورته حیران شي یعنې ته ما لږ ګرنټي راکړې چې 12 میاشتې به ته ژوندی بل کال به ته نیسي روجې او بل کال به ته عبادتونه کوي نو دا ورځې دنه ضایع نه شي چې څومره عبادت پکې کولی شي وکړئ الله سبحانه وتعالی دې په موږ ټولو باندې خپل خاص رحم وکړي هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.